سترګې د انسان د بدن له تر ټولو مهمو او اساسو غړو څخه دي. د لید، درک او د چاپریال د پیژندلو بنسټ جوړوي. راسي پر هر اړخیزه او د سترګو پر محور راوڅرخېږو. لومړی له ماشومانو پیلوو. کله چې نوي زیږېدلي ماشومان پیدا سي رنګ نسي پیژندلی. تر یو څه وخته د سترګو د رنګ برخه کار نه کوي. یوازې تور او سپین او همدارنګه خړ رنګونه ویني. دا نو 2 یا له 3-4 اونیو پورې وخت نیسي. بله لا دا هم د ماشومانو په سترګو کې له 4 تر 13 اونیو پورې اوښکې نسي راتللی. راځي له بلې خبر سو. د سترګو د حرکت عضلې د بدن تر ټولو تیزې او ځواکمنې دي. انسان کله چې خبرې کوي ډېر ځله سترګې پټوي، خو د کمپیوټر یا کتاب لوستلو پر مهال لږ. سترګې تر 500 ډوله خړ رنګونه پیژندلی سي. راسي چې له بلې زاویې خبرې وکړو. یو ځل سترګې پټول نږدې 0.1 ثانیه وخت نیسي او انسان په کال کې شاوخوا 5.2 میلیونه ځله سترګې پټوي. تاسو پوهیږئ سترګې له 10 میلیونو ډېر رنګونو د لیدلو وړتیا لري.